بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د پایتون ویډیوز ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو د فنکشنز په اړه لا نور کار هم کوو نو راځو سلایډز ته او ګورو چې موږ سره ریټرن ټایپ اف ا فنکشن نن ټاپک دی نو ملګرو که تاسو دلته وګورئ ما څه ډېر انفارمیشن راټول کړی دی په سلایډز کې پراته دي نو دغه ډېر اړین یا امپورټنت انفارمیشن دی دغه سلایډ تاسو کولی شئ زموږ د سلش سافت چې اوس کوم چینج شوی دی سلش پروګرامینګ ګروپ اوس چینج شوی دی د کمپیوټر ساينس پوهنځي په نوم باندې دا تاسو وګورئ موږ د ګروپ نوم دی کمپیوټر ساينس پوهنځی نو دا پیدا کړه او د دې چې کم بینر دی دا بینر دی او په دې کې تاسو راشئ کوم ستا فایلز ته او فایلز کې تاسو د دې نه د سلایډز ډاونلوډ کړئ موږ اکثرا شاګردان موږ ته میسجز کوي چې یاره د پایتون یا سی پلس پلس یا د جاوا سلایډز موږ کوم ځای نه کوو دا تاسو وګورئ موږ د جاوا سلایډز هم پراته دي سی پلس پلس ټول سلایډونه پکې پراته دي تاسو کولای شئ چې سمپل راشئ پایتون او د دې چې هر سلایډ تاسو غوښتلی وي د دې نه کولای شئ ډایرکټلی هغه ځان ته ډاونلوډ کړئ لکه فور ایگزامپل په دې باندې تاسو کلیک کړئ او دلته ډاونلوډ باندې کلیک کړئ نو دا سلایډ تاسو سره ټول دلته ډاونلوډ شي او استعمالولای شئ نو ملګرو راځو سلایډز ته خو مخکې سلایډ نه یو خبره بل ضروري کول غواړم هغه دا چې تاسو زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او ویډیوز چې دی خپل ملګرو سره حتما شیر کړئ او موږ تشویق کړئ ترڅو لا نور ویډیوز هم تاسو ته جوړ کړو نو ملګرو راځو سلایډز ته او په سلایډز کې موږ سره ریټرن ټایپ اف ا فنکشن دی نو دې کې تاسو وګورئ ما څه انفارمیشن لیکلې ده چې in Python you have flexibility to decide what type of data you want to return there is no need to specifying need of specifying any data type ملګرو که تاسو مثلا C++ یا Java کې کار کړی وي نو پای کې چې کله هم تاسو یو میتھډ یا یو فنکشن جوړوي پای کې تاسو ته مخکې نه وایي د فنکشن سټرکچر کې چې یاره دغه فنکشن ماته کومه ډیټا ریټرن کوي آیا دا ماته آینټي ریټرن کوي یا به ماته سټرینګ ریټرن کوي یا به ماته بولین ریټرن کوي خو پایتون کې دا فلیکسیبিলিټي ده پایتون کې دا خبره نشته تاسو ډایرکټلی کولای شئ چې کومه ډیټا تاسو غوښتي وي هغه تاسو ریټرن کولای شئ فقط دلته ضروري شي چې څنګه به تاسو ډیټا هولډ کوئ مګر ډیټا هولډینګ څه شته وایي دلته دا تاسو ته وایم پریکټیکل you need to know how to hold the return data یا دا ډیټا تاسو ریټرن کوي هغه تاسو څنګه هولډ کوئ نو راځو پایچام ته او الته په دې باندې پریکټیکل کار کوو چې څنګه یو میتھډ موږ ته ریټرنینګ ویلیوز کوي نو راځم دلته کې زه وایم چې def ما سره یو فنکشن دی د میتھډ 1 په نوم باندې فور ایگزامپل ما سره یو میتھډ 1 دی چې هغه په الحال ما سره کوم پارامټر نه لري صحیح ده کنه یعنی د پاسینګ پارامټر نشته ده خو په دې کې یو میسج دی د پرنٹ په نوم باندې او دلته باندې فور ایگزامپل زه وایم چې میتھډ 1 مې دا دې میسج شو او هغه نه تاسو زه وایم چې ریټرن کا ماته څه شي ریټرن کا ماته فور ایگزامپل ما واست 100 دا یو ویلیو د ماته 100 دا ریټرن کوي نو موږ دا ګورو څومره خسته او اسانه د دې کوم سټرکچر یا سنټکس دی هغه دلته په پایتون کې جوړ شوی دی فور ایگزامپل دا ډایرکټ ته 100 ریټرن کوي همدغه څنګه مثلا ما سره یو بل فنکشن وي د میتھډ 2 په نوم باندې فور ایگزامپل یو بل فنکشن دی د میتھډ 2 او دغه میتھډ چې دی زه به هم یو میسج ورکوم فور ایگزامپل زه ورته چې میتھډ 2 صحیح ده کنه میتھډ 2 او دې کې ورته چې دا ماته ریټرن کا فور ایگزامپل ریټرن کا ماته لایک زه ورته اخستل شم چې خان ماته ریټرن کا نو دا تاسو ګورئ موږ ډایرکټلی دې کې دا میتھډ چې کوم دی دا ماته 100 ریټرن کوي یعنی آینټي ویلیو او دا میتھډ چې دا ماته سټرینګ یعنی خان ویلیو ریټرن کوي خو دا شی چې په تاسو په C++ یا په جاوا کې وګورئ په کې تاسو مخکې نه سپیسیفای کوئ د void او یا به د یو ډیټا ټایپ به دې کې د میتھډ نه مخکې ورکوي چې هغه ته میتھډ سټرکچر وایي موږ صحیح ده نو پای کې تاسو غوړتم انتخابای خو پایتون کې دغه شی نشته مستقیم تاسو کولای شئ دغه ریټرن کړئ موږ دغه دوه میتھډ به زه څنګه کال کوم سمپلی د څنګه چې په مخکینی ویډیوز کې ما فنکشن کال کړی دلته هم تاسو کال کولای شئ فور ایگزامپل ما میتھډ 1 کال ک او راغله میتھډ 2 مې هم کال ک کله دا اپلیکیشن رن کوم دا تاسو ګورئ موږ میتھډ 1 ان میتھډ 2 د دوه میسجز ماته رن شوی دي یعنی ماته کال شو دا دواړه خو اوس خبره ده چې دا کوم ویلیوز چې کوم دي مثلا دا 100 او دا خان دا کوم ځکه پراته دي دا اصل کې دې هولډ شوی دي که تاسو مثلا زموږ C++ سیریز وګورئ پای کې ما تاسو ویل دي چې دا ویلیو واپس ریټرن کوي مین فنکشن ته ځکه مین فنکشن دغه دوه فنکشنز کال کوي خو پایتون کې موږ سره د مین فنکشن کانسپټ نشته ده نو دغه دوه ویلیوز ماته دلته کې الریډي څه شي هولډ کړی دي خو دا تاسو مثلا و د پروګرامر کار دی د پروګرامر کار دی چې دغه ویلیو به څنګه اکسس کوي فور ایگزامپل زه ورته چې راشه دې کې دا کوم میتھډ چې کوم دی چې کوم ویلیو راغله هغه دلته کې مثلا ماته واچو زه به واخلم چې x واخله او x کې ماته واچو میتھډ 1 او همدغه څه به راشم دې کې واخلم چې y is equal to method 2 اوس دغه دواړه چې کوم ویلیوز تاسو ته ریټرن کوي هغه به تاسو په x او y کې واچي اوس کته غواړئ دلته کې مثلا پرنٹ کا ماته x فور ایگزامپل x او کاما y دواړه ویلیوز ماته پرنٹ کړه غواړئ x او y ماته پرنٹ کا دا تاسو ګورئ موږ دا پته ته چې method 1 and method 2
100 ان خان دې مطلب دا چې دې کې تا میثود 1 کال ک او دغه چې کوم ریټرنینګ ویلیو د هغه ماته په x کې راغله او دلته کې چې کوم مثلا تا میثود 2 کال ک دغه چې کوم ریټرنینګ ویلیو د هغه y کې راغله بیا دلته کې مثلا x پرنٹ ک او دلته تا y پرنٹ ک نو دې دوه ویلیوز دلته ماته راغله ک تاسو میسجز سره پاړیا نو د میسجز طریقه دا چې فور ایگزامپل x is equal to صحیح ده کنه کاما x او همدغه سې دې کې براشي تاسو ته وایي چې so we have message واخلم y is equal to comma y دا تاسو ګورئ موږ دا values به هم ماته دلته کې سمپل شو کوي دا په دې شکل باندې تاسو value return کوي موږ دلته کې تاسو ګورئ دا دوا print چې کوم statements دي ما سره د دې لپاره ورکړي ترڅو پوری تاسو پوه شئ چې رښتیا هم دا دوا میثود کال کیږي اوس فرض مثال که مثلا ما سره یو بل میثود دي زبر اعظم یو میثود 3 واخلم سپوز تر اعظم ته چې def میثود 3 واخسته دا میثود 3 چې کوم نه زوتم چې x او y دا values اخلي او هغه نه پس ماته څه کار کوي دا دواړه values اډ کوي صحیح ده کنه زه ورته وایم چې for example z is equal to x جمع y دا دواړه اډ کوي او هغه نه پس ماته څه کار کوي ریټرنینګ کوي صحیح ده کنه ریټرن کا ماته څه شي z نو دا تاسو وګورئ ملګرو خلاص دا په دې شکل باندې ما ریټرن کړ دا میثود 3 کار دا چې دا د دواړه ویلیوز سره جمع کوي او چې کله ته هم میثود 3 کال کوي ته مجبور یې چې دوه ویلیوز ورکړي فور ایگزامپل زه براشم چې میثود 3 او دلته فور ایگزامپل 2 and 6 ما ورکړ دا تاسو ګورئ موږ کزارن کوم نو په حال ما سره دغه میثود 3 دغه دوه ویلیوز جمع کړي دي او دا ویلیو چې کوم هغه دلته کې ما سره هولډ کړي دا عمل کړو اوس دلته زه هم کولای شم چې راشم ډایرکټلی ورته ما چې سم ده دا میثود واخله ما تاسو کې واچو دا په پرنٹ کې ما ته واچو پرنٹ کې ما ته د دې چې کوم یو value holding دا نو زه به دا control x کوم دی زینا او دی زینا په دې print کې به directly paste کما دې مطلب دا شو چې دا دواړه واخله send کا چاته method 3 ته method 3 په پکې باندې خپل operation apply کی او غیر پس چې کما دغه result value دا هغه ماته return کی او هغه ماته print کی دا تاسو ګورئ ملګرو is equal to 8 دا تاسو 8 ریټرن کوي سم ملګرو نو په دغه شکل باندې تاسو کولای شئ ویلیو پراس کوي یو میثود ته په همدې شکل کوم سره مثلا میثودز وي زبرشم دا میثودز به ډیلیټ کما فور ایگزامپل زبل ته ورته وایم چې def ما سره یو میثود د اډ په نوم باندې اوسواس زبرشم ورته چې x comma y د ویلیوز اخلي دا تاسو ګورئ سمپل پروسس دی زبرته چې ماته ریټرن کا فور ایگزامپل x جمع y نو تاسو په دې شکل باندې هم تاسو کولای شئ چې دا ریټرنینګ ډایرکټ x جمع y ماته ریټرن کا ضرور نه چې لته کې تاسو راشي ورته وایي چې مثلا z is equal to x جمع y او بیا z ماته ریټرن کنا ډایرکټ تاسو هم کولای شئ ګوره پروګرامر هغه پروګرامر دی چې په لک کوډ باندې ډیر کار کوي نو په دې شکل باندې هم تاسو کولای شئ دا ریټرن کیا همدغه زبراشم یو بل میثود واخلم چې def او دلته ورته ما چې mul یعنی ملټیپلیکیشن دی دلته ورته ما چې x y او هغه نه پس ډبل کولن واخسته دلته زراشم ورته چې ریټرن کا ماته څه شي x ضرب د وای سره همدا تاسو کولای شئ د تقسیم او د منفي کار هم وکړئ موږ خو ما دا دوه فنکشنز واخیستل اوس کچېرې احیانا یو کس ته دا دواړه فنکشنز په کار یا سمپل کولای شي چې دا شی ورته چې پرنټ کا ماته اډینګ صحیح ده کنه اډینګ د x او y 3 جمع 7 درې او وڅو کې مثلا دا تاسو ګورئ موږ لس تر اخلي که زه غواړم چې د دوړو ضرب راکړم دا ګورئ څومره ښایسته د پایتون څومره ښایسته سینټیکس او فیچرز دي دا تاسو ګورئ زه ورته وایم چې 3 اډ نه زه ورته واخلم چې مل او دلته وایم چې موږ 3 and 7 دا تاسو ګورئ موږ دلته کې دارن کوم دا تاسو ګورئ چې درې په وو کې یوش کېږي او درې جمع و لس کېږي نو په دې شکل باندې تاسو کولای شئ دا د ریټرن ټایپ او پاسینګ ارګومنت نه کار واخلئ نو دا دوه فنکشن تاسو په خپل پروجیکټ کې یا چې کوم ځای کې تاسو ته ضرورت وي هلته تاسو دا استعمالولی شئ تاسو داسې هم کولی شئ ملګرو چې دې ځای کې راشئ ورته یو میسج ورکړئ فور ایگزامپل زه ورته وایم چې پرنټ کا ماته فور ایگزامپل زه ورته وایم چې لایک اډینګ value added زه به دلته سمپل واخلم چې print کا ماته values added oh come on values added صحیح ده دا مې واخیسته او دلته به راشم هم ورته یو میسج واخلم چې print کا ماته values multiplied صحیح کنه values multiplied دا تاسو ګورئ زدارم کوم اور څومره values added تاسو ته به value درکړي او value multiplied تاسو ته به دا value multiply کی او ضرب کی نو په دې شکل باندې تاسو کولای شئ په پایتون کې returning type استعمال کړئ راځو سلایډز ته او ګورو چې په سلایډز کې وایي چې you can return multiple data but only the first statement or returning value be considered صحیح ده کنه the other are ignored
you can use the if statement to control the flow. صحیح ده خامل ګور د دې مطلب څه دی دلته تاسو وره دا وایي کچې فور ایگزامپل ما سره یو میثد دی زه یو میثد 1 را واخلم دغه میثد ته وایم چې سمپلی زبراشم تم چې print کما ته میثد 1 واخسته اغه نه پس come on sorry زبر اول دا میثد 1 this کې بزراشم ورته وایم چې return کما ته یو value for example ما 10 return کا او یو بلم زورته چې return کما ته مثلا زورته خان کداغه structure موږ تاسو په C++ یا Java کې multiple return keywords استعمال کوي په return portion دیو method نو دا error ده په C++ او Java کې خو په Python کې چې دا error نه ده خو دلته دا ignorance کوي ورته یعنی په Python کې ته کولای چې multiple returning values واخلې خو یوازې په یوازې اولینه چې کوم لاین د هغه ته ریټرن کیږي باقي چې کوم دی هغه اګنور کیږي نو فور ایگزامپل زبراشم دیس کې ورته چې میثد 1 ما ته کال کا دا تاسو ورته موږ زه ورته چې پرینټ کړه تاسو نه دا ته پرینټ هوم کا ترڅو زه د ویلیوز د دیو ګورم چې ما ته کوم ویلیو دا راته ریټرن کوي دا تاسو ګورئ زدارن کوم دلته تاسو میثد 1 10 صحیح ده نو دا دویم چې کوم لاین دا اګنور شو کچېری فور ایگزامپل دا ما سره دویم لاین وی دیز کې مې پیسټ کړ صحیح ده وګور دا ما سره دویم لاین شو پیسټ شو نو که زه اوس دا رن کوم دا ما ته خان ریټرن کوي یعنی اولنې لاین ما ته اګنور کیږي رن کیږي او دویم لاین چې کوم دی هغه ما سره اګنور کیږي اګنور دا مطلب دا نه جمپینګ کوي هغه باندې وستر کې پټي کمپایلر هغه نه پیژني صحیح ده وګورم نو دا اصل کې ریکمندډ مطلب توصیه نه ورکوم پروګرامرز ته یا سټوډنټس ته چې هغه ملټیپل لاین ریټرنینګ کې خو کچېری فور ایگزامپل تاسو چې ته از ا پروګرامر کار کوي بیا کې دې دا نه پښتنه وکړي چې مثلا آیا کوم میثد په پایثون کې میثد ملټیپل ریټرنینګ ویلیوز کی کنه کې نو سمپل تاسو کولای شئ ورته چې هو کیږي خو هغه پیلنې چې کوم سټیټمنټ هغه تاسو ته رنګي باقي چې کوم دی هغه موږ سره اګنور کیږي نو دې نه خاطر چې بيخي بیا ریټرن کوم غواړو نو راځو دلته بل شی ویل تا چې تاسو کولای شئ ملټیپل کچېری ملټیپل ریټرنینګ سټیټمنټ وی کولای شئ هغه بیا د if condition یا د if statement په تر باندې دغه فلو چې کومه هغه کنټرول کوي څنګه تاسو زه یو एग्जांपल در کوم نو پوي بشه if there isn't any returning value دې مطلب څه دی موږ دا وایي کچېری موږ سره کوم ریټرنینګ ویلیو نه فور ایگزامپل دا میثد چې کوم دا زبراشم یو بل نوې میثد به واخلم دلته به زه ورته واخلم چې لایک میثد def به واخلم او دلته ورته چې میثد 1 مې واخسته دغه میثد چې کوم دی یوازې په یوازې یو ویلیو ماته ریټرن کوي سو ته ریټرن کوم ماته 30 صحیح ده کنه یا 40 ماته ریټرن کا او بل def یو میثد د ما سره میثد 2 د ما سره دا چې کوم دی د کې به ریټرنینګ ویلیو نشته دا صرف ماته پرینټینګ کوي او زه ورته چې میثد 2 دا یو میسج به ماته صرف پرینټ کوي اوس که زه چیرې احیانا راشم دې کې ورته وایم چې ما دا څه کار وکړم میثد 1 کال کا نو زه به راشم ته سمپل ورته وایم چې پرینټ کا ماته څه شی میثد 1 دا ګوره میثد 1 ماته پرینټ کا نو دې مطلب دا چې کوم ویل دا ریټرن کوي هغه ماته پرینټ کا دا ګوره زدارن کوم دا ماته پرینټینګ کوي او یا هم تاسو کولای شئ چې بهر x واخلئ او ته از ایکوال ټو ورته وایي چې ماته میثد 1 واخله او هغه نه پس تاسو کولای شئ دې کې پرینټینګ تر شي ورته چې ماته x واخله نو د دې چې کوم ویلیو دا هغه 40 دا موږ سره پرینټ شي نو کوم دا زړه شي مرته چې اوس ماته 2 واخله او زړه شي مرته چې ماته واخله ماته 2 پر کال کا نو دا څو ګروپ ماته 2 تاسو ته کال کی دا ګور ماته 2 خو کچېری احیانا دا ماته 2 ما سره شه دا ریټرنینګ ویلیو د کلشته او دا زه واخله مسو کما او دا زه واخله فور ایگزامپل وای یو ویلیو واخله د دې ویلیو چې کوم ریټرنینګ اما هولډ کړ په وای کې هغه نه پزو ته چې ماته پرینټ کا څه شه ماته پرینټ کو وای نو دا په دې شکل په داسې حالات کې به څه کار کوي دا به یو زیرو ویلیو یا نن به تاسو ته پرینټ کوي څه ملګرو دې مطلب دا دی چې ماته 2 ما سره ریټرنینګ ویلیو نه لري خدا تاسو کړل د دې چې کوم ریټرنینګ ویلیو دا هغه ته هولډ کړل لکه څنګه چې تا په دې میثد 1 کې ویلیو درلودل هغه په x کې هولډ کړی و د میثد 2 ته په وایټ کې هولډ کړل نو ما سره د میثد 2 کوم ریټرنینګ ویلیو نشته نو دا تاسو ته نن ریټرن کوي خو دغه سچويشن چې په C++ یا په جاوا کې دغه ایرر دا کچېری مثلا په یو میثد کې ریټرنینګ ویلیو نه نو دغه ته ویلیو نشي هولډ کولای صحیح ده مګرو دا موږ سره ریټرنینګ ویلیوز مګرو په دې باندې حتما کار کوي پریکټیس وکړه دلته یو بل پوینټ پاتې شو هغه موږ سره دا دی چې تاسو د if statement په تھرو باندې څنګه کولای شئ چې ملټیپل ریټرنینګ ویلیوز تاسو څوکه دغه فلو چې کوم دی کنټرول کړئ هغه سمپل دی سپوز راځم دلته به یو بل واخلم څه شي یو بل میثد به واخلم میثد 3 فور ایگزامپل میثد 3 کې تاسو وګورئ دغه میثد ته به زه وایم چې f کچېری فور ایگزامپل لس د
څلوېښتو نه څه شوي ګریډر وي نو بیا ته څه وکړه ریټرن که ماته ریټرن که فور ایگزامپل ماته لایک فور ایگزامپل 30 یا به زه ورته وایم چې خان ماته ریټرن کا او ایلس که داسې نه وي نو بیا څه وکړه ماته ایلس ماته ریټرن کا فور ایگزامپل زه ورته وایم چې ظریف ماته ریټرن کا ما سمپل یو پروګرام واخله ځکه زموږ د ویډیو سایز زیاتېږي نو په را روانه ویډیوز کې بیا به موږ په غټ پروګرامونو باندې کار وکړو دې کې تاسو صرف وګورئ چې دا دوه دانې چې کوم ما سره دوه ریټرن یا ملټیپل ریټرن کیورډز دي یا ملټیپل ریټرن سټیټمنټس دي دا څنګه تاسو کنټرولوئ زه راځم اوس میثد 3 کال کوم نو دا تاسو وګورئ ملګرو ماته به دا څه شی ریټرن کوي ماته به ریټرنینګ کوي دا خیر ریټرنینګ کړی خو موږ هولډ کړی د ویلیو زه به راشم هولډینګ لپاره به پرنټ واخلم او پرنټ کې به ډایرکټ دا پیسټ کړم نو اوس به ماته پته ولګېږي ماته معلومه شي چې دا کومه ویلیو ماته ریټرن کوي او یا تاسو دې ځای کې په یو ویریبل کې واچوئ لکه څنګه چې مخکې ما په مخکیني پروګرام کې وکړه دا دوباره زه رن کوم دا تاسو وګورئ ملګرو ماته ظریف ریټرن کوي ولې ظریف ریټرن کوي چې لس چې کوم دی هغه د 40 نه غټ نه دی یعنې وړوکی دی که زه چېرته راشم فور ایگزامپل دا لیس دین واخلم نو دې مطلب دا چې دا اف کنډیشن یا اف سټیټمنټ دلته تر شو اوس به ماته خان ریټرن کوي دا تاسو ګورئ رن مې کړه دا ماته خان ریټرنینګ کوي تاسو کولی شئ دلته په پاسینګ آرګومنټس یې هم واخلئ سپوز زه به راشم دلته ورته وایم چې ایکس او وای مې وارسئ ده که نه او زه ورته وایم که چیرې فور ایگزامپل که چیرې ایکس greater than less than y وو نو بیا که چیرې x less than y نو بیا خان او که نه ماته څه شی ظریف اوس که زه دا رن کوم ملګرو دا ما سره یو ایرر وي ایرر ځکه دی چې دا دوه ویلیو پاسینګ غواړي او ما ویلیو نه ده ور پاس کړې زه به راشم ورته وایم 4 او 6 مې واخیسته دا تاسو وګورئ ملګرو دا ما رن کړه نو ما سره 4 چې دی x دی 6 چې دی y دی نو x چې دی less than y دی نو خان او که زه فور ایگزامپل دا 14 ور پاس کړم نو دې مطلب دا دی چې دغه شرط موږ سره تطبیقېږي نو دا ماته ظریف رن کوي دا تاسو وګورئ ملګرو ریټرن کوي به ظریف په ما سره ریټرن کوي نو ملګرو دا موږ سره ریټرنینګ ویلیوز زما ویډیوز سایز زیاتېږي چې زه څومره په ریټرنینګ ویلیوز باندې کار وکړم یا نور ایگزامپلز باندې کار وکړم نو ویډیو سایز زیاتېږي پر روانې ویډیوز کې موږ تاسو مختلف نور ایگزامپلز باندې کار وکړو نو ملګرو ویډیو حتما خپل ملګرو سره شیر کړه او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړه او موږ تشویق کوي تر څو نور ویډیوز تاسو ته جوړ کړو نو خپل خیال ساتئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان